سلامونه د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو نیکمرغه. امید لرم ټول به راته رک روغ او سلامت اوسئ. د خپلو کورنیو تر څنګ به مو د نن ورځې سهار هم په خوښۍ او خوشحالۍ پیل کړی وي او دغه د اونۍ د جریان ورځې به هم په تاسې ټولو باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیریږي. روڼ سهار 2 ساعته خپرونه مو پیل شو په ژوندۍ بڼه. امید دا دی چې زموږ 2 ساعته سهارنۍ خپرونه راسره تاسې هم تر پایه وګورئ. نن مو په خپرونه کې مختلفو او بېلابېلو موضوعاتو ته ځای ورکړی چې میلمانه به هم راسره وي. په مختلفو او مهمو موضوعاتو به ورسره خبرې ولرو. دا چې د خپرونې لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکو لپاره ځانګړې ده، نو تاسې هم کولی شئ راسره په خپرونه کې ګډونوال شئ. هر کله چې راسره په خپرونه کې ګډون کوئ کوښښ تر ډېره دا کوئ ټلویزیونونو غږونه مو خاموشه وساتئ، د شور ماشور څخه هم فاصله واخلئ، داسې موقعیت غوره کړئ ځان لپاره چیرې چې د موبایل سیګنل سم او درست کار کوي. نو بیا تر څو وتوانېږو ستاسې غږ ستاسې نظر او کومه نیوکه او ستونزه په سیمه کې ولرئ د موضوع په تړاو باندې کومه نظر او یا هم ځینې تجربې د پند په شکل له موږ سره شریکول غواړي تر څو موږ او لیدونکي پرې سم پوه شي. نو هیله دا ده چې تاسې هم مخکې له دې راسره په خپرونه کې ګډونوال شئ. له هر څه وړاندې نو کوښښ کوئ چې یو ښه موقعیت د ځان لپاره غوره کړئ. امید دا دی چې د اونۍ په جریان کې چې کومې ورځې په تاسې باندې تیریږي د دغه اونۍ لپاره مو چې کوم پلانونه او اهداف لرئ ورته ورسیږئ او هغه څه چې له ده وړاندې تاسې درلوده دغه څو ورځې په همدغه اونۍ کې هیله دا ده چې هغه هم په خیر سره تیر شوي وي په تاسې باندې، که هغه خپل د ژوند ځینې پلانونه او هدفونه وو، که ځینې مصروفیتونه هم وو. راګرځم اړیکې ته، خو غواړو چې په موضوعاتو باندې سره خبرې وکړو. بلې السلام علیکم. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی، سهار د نیکمرغه. په ژوندۍ اوسئ، مننه. ته څنګه یې؟ سلامت اوسئ. تاسې ورځ په خیر پیل کړې ده؟ ژوندۍ اوسئ، مننه. خوبی و خوشی انشاءالله که به شما فامیلتان خوبی و خوشی سپری شود. سلامت اوسئ، مننه کوم. لیدونکو ته مو معرفت وکړه او تر څنګ یې که نظر راسره شریکول غواړئ په موضوع باندې او یا نه کومه ستونزه او غوښتنه مو د خپلې سیمې راوړئ. تشکر. بخیر سلامت باشید. من هستم آقای محمدی، مصطفی محمدی هستم از ولایت زیبای فرا با تماس هستم. انشاءالله که جور و صحتمند باشید. ډېره زیاته مننه او سلامت اوسئ. مهرباني. خب موضوع برنامه چی هست؟ موضوع مو د نن ورځې لپاره ټاکلې د وخت مدیریت په ژوند کې څومره مهم دی چې ورته پاملرنه ولرو. تشکر. بخیر سلامت باشید. بسیار موضوع عالی انتخاب کردیم. واقعیت وقت بسیار وقت برای ما زیاد مهم است. ما باید که بفهمیم وقت چگونه قدردانی کنیم، قدر وقت بدانیم. و وقت همیشه اگر ما قدر وقت بدانیم انشاءالله که در زندگی خود ناکام نمیشیم، همیشه وقت کامیاب میشه. وقت خود به کارهای بیهوده، به کارهای که فایده نداره مصرف نکنیم. ما باید وقت خود در مطالعه، در درس‌ها، در امتحان کانکور بسیار ما برای مطالعه وقت خود سپری کنیم. بعضی دوستان ما خود مالکی واقعا باشه وقت خود امرای گوشی، اینترنت، فیسبوک، کارهای بیهوده سپری میکند. چی بهتر از در صدای ما را از بیننده میشود. قدر وقت بدانه واقعا که اگر ما از وقت خود صحیح استفاده کنیم، 5 وقت نماز خود بخوانیم، همیشه در عبادت گلای مسائل باشیم و همون کارهایی که در اسلام است، همون کارهایی که نیک است، همون کارهایی که ما را در روز آخرت به جایگاه بلند می‌رساند، ما باید همون کارها را انجام کنیم که هیچ وقت یک شخص از ما نگوید که هیچ کسی وقت خود بیهوده خراب مصرف می‌کنه، بلکه و باید که همیشه بسیار نام خدا
وقت خود به کارهای خوب سپری می کند. دیگر واقعیت که قدر وقت بسیار یک چیز خوب و مهم می باشد در زندگی انسان، بلکه در تمام زندگی انسان تا زنده باشه وقت بسیار چیز خوبی است. و تمام و اجازه تان یک چند مشکل دارم و می مشکلات خود دارم شریک سازم. سلامت اوسئ مهرباني. تشکر، بخیر سلامت باشه. خواهر جان عزیز، ما یک چند مشکل داریم. مشکل اول ما امی است که بعضی از یک شبکه ما شکایت داشتیم، شبکه مخابراتی اریبا یا MTN در ولایت فرا اینترنت واقعا ضعیف کار می‌کنه. اگر نه ما چند و ما کمپانی خودم MTN صحبت کردیم، همین مشکل شریک گفتیم که اینترنت شما ضعیف کار میکنه و اونا گفتم که همین مشکل شما را ما رسیدگی میکنیم و در پلوی بستای اینترنتی که از گفته شده که در سال 2025 قیمتش پایین میشه، اما متاسفانه یا خوشبختانه که همون قیمت که داره اینترنت همون قیمتش هست و در پلوی بعضی شبکه ها هست 5-4 شبکه مخابراتی که ما داریم. در بین این آب واقعیت که یک شبکه بلندترین قیمت داره، بخصوص افغان بیسیم. افغان بیسیم قیمت اینترنتش بالای هم هست و این قدر ضعیف هم کار میکنه که دیگه شبکه از افغان بیسیم بهترتر کار میکنم. و مشکل آخر من درباره امی است که برخی ولایت فرا، برخی دولتی یا شهری بگیم که بسیار کم می آید در وقتی که ضرورت داره. سلامت اوسئ. از طرف تو ډیره مننه. نداریم و خواهش از مسئولین، بله، و یک خواهشی که از مسئولین دارم، همین بحث‌ها را واقعا که ما وقتی که صبح میخواهیم همین داماد خودم بخوانیم بحث نیست. واقعا که مسئولین عزیز صدای ما میشنود، این مردم بیچاره ما تا چی وقت همین قسم سرگردان باشه، بی‌بسی باشه و یک خواهش دارم که بحث‌ها را مننه. سازهای افغانستان جور کنند. تشکر، خدا نگهدار. خیر اوسئ، ډیره مننه چې راسره په خپرونه کې مو ګډون وکړ. خپل نظر مو د موضوع اړوند شریک کړه او ځینې ستونزې چې تاسې درلودلې غوښتنې وې په سیمه کې له موږ او لیدونکو سره مو شریکې کړل. خو ولې دغه ځینې ستونزې چې تاسې بار بار په خپرونه کې له موږ سره شریکوئ یاد یې کوئ، موږ له مسؤلینو سره دغه موضوعات شریک کړي دي او تاسې به هم پروګرامونه لیدلي وي او نظریات به مو اخیستي وي. نو هیله دا ده چې تاسې ځینې نورې ستونزې ولرئ په ځینو نورو سیمو کې کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ. بلې اړیکې ته راځم. بلې السلام علیکم. سلام خوشحاله صاحب، د خیر، خدای دې وکړي چې روغ راوته جوړ وي. سلامت اوسئ. مننه کوم. مننه کوم، مهرباني وکړئ تاسې معرفت مو وکړئ. زه له پېښور څخه یم، د خوست د کلان څخه خوږیاڼی. ډېره زیاته مننه چې راسره په خپرونه کې یاست. مهرباني وکړئ موضوع باندې غواړئ نظر شریک کړئ یا نه کومه غوښتنه او ستونزه مو د خپلې سیمې راوړې؟ تاسو ته پته لګېږي چې د خوست په ولایت کې د ګاز د مصرفین ده کسه هم رسول د مو د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دوی هغه خلکو ته لږ ورکړي چې دوی مریضین وي خپله ګټه تر پورته کړي. خدای دې نه کړي چې هر دې دا رقم مشکل جوړېږي چې د کور د پوره د ټوټل د پوره پوتاش د پوره د سلنډر استعمال کړي، دا خطر لري. ډېره مننه.
یوه هیله دا ده کله چې په خپرونه کې ګډون کوئ راسره کوښښ تر ډېره دا کوئ چې ټلویزیونونو غږونه بالکل خاموشه وساتئ تر څو زموږ غږ انعکاس ونه کړي، زما غږ انعکاس ونه کړي، ستاسې غږ انعکاس ونه کړي، بیا نو موږ ستاسې په خبرو نه پوهېږو او تاسې زموږ په خبره باندې سم نه شئ پوهېدی. نو ښه دا ده چې هر کله راسره په خپرونه کې ګډونوال کیږئ، یوه هڅه به دا وي چې ټلویزیونونو غږونه بالکل خاموشه وساتئ. دا په پیل کې د خپرونې هم زه تاسو ته یاده په دې خاطر کوم چې کله راسره په خپرونه کې ګډونوال کیږئ تر ډېره باید دغه برخې ته هم متوجه اوسیږئ، ځکه دا ډول بیا موږ نه پوهېږو چې تاسې له موږ سره څه ډول نظر شریکول غواړئ یا په کوم موضوع باندې چې تاسې نظر ورکوئ، کومه غوښتنه او ستونزه شریکوئ، موږ پرې سم نشو پوهېدی. نو بهتره دا ده چې له هر څه وړاندې تاسې پوره چمتووالی ولرئ، بعد له هغې کوښښ او هڅه راسره وکړئ چې په خپرونه کې ګډونوال شئ. راځو خپلې موضوع باندې خبرې کوو. د وخت مدیریت څومره مهم دی؟ د وخت مدیریت په ژوند کې ډېر زیات مهم دی. که یو شخص او یا هم یو فرد هغه خپل په ژوند کې ځینې مصروفیتونه لري، ولې دغه مصروفیتونو ته ټاکلی وخت وي، یعنی د تصمیم اوقات په شکل باندې د خپل هغه ورځني فعالیتونو او چارو ته وخت ورکړی وي او همداسې په ترتیب سره دوی هڅه کوي چې هغه خپل د ژوند چارې په تصمیم اوقات لرو یا په منظم ډول باندې مخته یوسي. شاید ژوند یې هم مثبت وي او تر ډېره به دی په خپل ژوند کې مستقیم مسیر باندې روان وي، ولې که چېرته بیا زموږ تصمیم اوقات نه وي، وخت مو مدیریت نه کړ په دغه برخه کې، شاید ډېرې خالیګاوې موږ ولرو او د زیاتو منفي مسایلو سره موږ مخ شو چې تر ډېره به بیا موږ پښیمانه هم اوسو. وخت چې موږ نه وخت تېر وي او پښیماني څرګندوو خو بیا هم هسې عبث وي. بهتره ده چې له مخکې له هر څه نه وړاندې باید موږ خپل وخت مدیریت کړو، خپل پلانونه په وخت سره، اهدافو ته په وخت سره کار وکړو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې دوام مو دی او معلوماتي برخه پیل شوه. په دغه برخه کې نو راسره زما همکاره رجنا نوري په سټوډیو کې دا واورو نن د کومې موضوع په تړاو باندې معلوماتي مطلب له موږ او تاسو سره شریکول غواړي. له هر څه وړاندې ورته هرکلی و خراکلاست وایم، بخیر راغلی او سحر د نیکمرغه. سلام سولا، صبحتون بخیر و یک سلام صبح بخیری بر دوستا و هموطنانم دارم. امید است که یک صبح پر از لبخند و پر از انرژی را شما عزیزان هم آغاز کرده باشین. سلامت اوسئ. هیله ده ته هم د نن ورځې سهار په خوښۍ سره پیل کړی وي. مهرباني وکړئ په کوم موضوع باندې تاسو معلوماتي مطلب لرئ؟ خب مواردی است که یعنی البته دوستایمان بیشتر یعنی من مطمئن هستم که یک حس وطن دوستی دارن و یک حس ازی دارن که اونا کمک برسانن به یک هموطن خود، یعنی خون دادن از یک فرد به فرد دیگه که او هم بیمار باشه که چی فواید داره و در حالتی که شما خون میتین به یک فرد مریض کدام راه ها را باید پیگیری کنین و چی باید انجام بدین. ډیره مهمه او ښه موضوع د نن ټاکلې ده. مهرباني وکړئ اورېدو څخه. خب گفته میتونیم که خون دادن خودش یک عمل انسان دوستانه است که از یک فرد به فرد دیگه که البته بیمار باشه، مریض باشه، به او شخص خون داده میشه. البته این گفته میتونیم که خیلی فواید زیاد داره و چقدر یعنی الله پاک از شما راضی می باشه و چقدر او شخص به خود احساس رضایتمندی میکنه و در زندگی خود و در جامعه خود احساس مسئولیت میکنه که یعنی یک هموطن ما مریض است و من میتونم که وقتی گروپ خونم به او مطابقت میکنه باید برش خون بدم چون او لازم داره و ضرورت داره. یعنی فواید خون دادن به دلایل مختلف است، چون به شکل یعنی به وجه‌های مختلفی ممکن است که رخ بده. فوایدش که یکی خو کمک میکنه که شما را خونتان تصفیه بسازه، بسیار یعنی بر راحتی خون دادن باعث میشه که سیستم ایمنی بدن شما را تازه تر و فرشتر بسازه. به بابت از اینکه شما یک خونه وقتی به یک فرد انتقال میتین دوباره یعنی یک دوران دیگی با سیستم بدن شما با وجود میاد، البته دوران جدید از سیستم خون که باعث پاکسازی هم از خون که بر شما جدیداً داده میشه و خودش یک خون است که تازه است و پاک است و فرش می باشه. باعث کاهش خطر ابتلا به بعض از بیماری های دیگه است.
زمانی که شما یعنی خون در وجودتان بیشتر می داشته باشین، البته بیشتر چی خوب است که شما میتونین برای افرادی که گروپ های خونش مطابقت داشته باشه و در شفاخانه ها و بعضی از نزدیکان شما که به خون ضرر دارن میتونین که زودتر برین برای اونا خون بتین، به خاطر که شما را هم میتونه بر علاوه که شما یک حس وطن دوستی برای زو انجام دادین، یعنی خون برش میتین و کمک میکنین، باعث پاکسازی خون بدن خودتان هم میشه، یعنی یک خون میتین خون دیگه در وجود شما تصفیه میشه و پاک میشه و شما را میتونه که از هزاران مرضها یا امراض مختلف نجات بده و یا هم جلوگیری کنه. تحریک تولید سلول های جدید خون، زمانی که شما پس از خون دادن یعنی شما میتونید که یک قسمت از سلول هایی که کهنه بوده، شامل بعضی از میکروب هایی بوده که در وجودتان بوده و زمانی که شما خون میتین سلول های جدید مثل که خون تصفیه میشه، سلول های جدید هم در وجود شما به وجود میآید و باعث افزایش سلامت قلب شما هم میشه، یعنی قلب شما را هم میتونه که بسیار زیاد به راحتی منظم ایره هم کمک کنه و بتونه از بیماری های همچون سرطان و بعضی از میکروب های دیگه شما را در این عرصه کمک کنه و گفته میتونیم که باعث تقویت حس اجتماعی و روانی هم میشه. زمانی که شما خون میتین یا بر علاوه از اینکه یک حس خوب را به وجود شما میاره، شما این امر میتونه که در بهبود سلامت روانی و جسمانی شما در رضایتمندی از زندگی شما نقش تاثیر مثبت داشته باشه، یعنی خود شخص یعنی آنقدر احساس راحتی میکنه زمانی که او خون بر یک هموطنش اهدا میکنه، پس از خون دادن واقعا در وجود خود یک حس آرامش به وجود میاره، یعنی یک حس خوب را برش پیش میاره که یعنی ما کاملا تانستم که هم رضایت الله پاک به دست بیارم و در پهلوی ازی به یک هموطن خود، به یک کسی که یعنی بیمار واقعی است، مریض است و واقعا به یک خون ضرورت داره، ما را تانستم که به اندک همی خون دادن یعنی چند لیتر که می باشه و مربوط خودم و دکتر می باشه که چقدر مثلا او مریضش نیاز داره، یعنی بازم او احساس رضایتمندی و خوشنودی میکنه. ځینې مثالونه او نمونې بیا کولی شي لیدونکي نو په پلازما کې هم وګوري. بالکل. آمادگی قبل از خون دادن، یعنی زمانی که مثلا شما خون میتین یعنی کدام کارا را انجام بدین و در عین حال و بعد از او و پس از او یعنی باید چی کارا را انجام بدین. مصرف غذای سالم، شما میتونید مطمئن هستین که یعنی میخواین که برین و با یک فرد خون بدین، در این حالت شما کوشش کنین قبل از خون دادن یعنی غذاهای بسیار صحی را، غذاهای سالم و مفید که حاوی ویتامین‌های مختلف باشه، پروتئین داشته باشه، شما میتونین که از او غذاها مصرف کنین، به خاطر که انرژی شما را برای یک مدت شما میتونید به خاطر از دست دادن خون شما هم انرژیتان از دست میدین. اما زمانی که وجود شما غذاهای غنی شده و مقوی را جذب کرده باشه، در اون صورت شما نیاز نیست که مثلا سلامتی وجودتان کاهش بتین و یا از دست بتین انرژیتان، چون شما خودتان خود انرژی دادین و در وجودتان انرژی هست. و همچنان کوشش کنین که هیدراته بودن یعنی مرطوب بودن یا قبل از او آب بیشتر مصرف کنین که از لحاظ طبیعتی به معنی از این که شما میتونین در جریان آب زیادتر بگیرین، مایعات بیشتر بگیرین که باعث سلامتی بدن شما هم باشه. سالم بودن بدنتان، سلامتی بدنتان قبل از خون دادن باید چک کنین و بررسی کنین که بعد میتونین که به راحتی خون بدین. و در عین خون دادن چی باید کنین؟ این خو البته تدابیر بود که یعنی پیش از خون دادن این کارا را انجام بدین و در عین حال باید کدام کار انجام بدین؟ کوشش کنین که در ابتدا آرامش ذهنی خود را حفظ کنین. زمانی که شما یک احساس راحتی کردین، آرامش به وجودتان آمد، خودتان به رضایتمندی خودتان رفتین خون دادین، کاملا وجود شما احساس آرامش میکنه و میتونین که به بسیار راحتی و بدون کدام آسیب خون به فرد دیگه اهدا کنین. و همچنان استفاده از تجهیزات استریل یا که بدون از استریل باشه، یعنی از لحاظ طبیعتی به معنی از اینکه بدون میکروب یا بعضی از تجهیزات را دکتر صاحبای ما بر شما در وجودتان تزریق میکنه یا استفاده میکنه، کوشش کنین که اونو چیز تمام از او اشیا یا لوازم باید صحی باشه و پاک و منظم باشه. درمان عوارض احتمالی، کوشش کنین که در اون حالت ببینین که مثلا کدام حالت تهوع نداشته باشین، حالت ضعف نداشته باشین، یعنی تمام از این را باید سر دکتر شما بررسی کنین، چک کنین و پس از خون دادن کدام تدابیر انجام بدین. البته قبل از این گفتیم، در حین حال گفتیم و پس از او باید چی کار کرد. نکات اساسی را که استراحت پس از خون دادن، یعنی کوشش کنین که زمانی که شما خون اهدا میکنین یک مدت بی‌حالی در وجودتان به وجود میاد، یک
چند لحظه بگویم یا 1 ساعت 2 ساعت شما بیحال میبشین. در صورت کوشش کنین که یک خواب کافی داشته باشین، استراحت منظم کنین و خوردن غذایی که یعنی دفعتا نمیتونین که شما برین یک غذای مقوی رو بگیرین، یعنی به شکل سلسله وار یا مراتب در نظر بگیرین. بعد میتونین که غذای خوب غنی شده حاوی ویتامین استفاده کنین. ولی به یاد داشته باشین دوستای عزیز، عدم انجام فعالیت‌های سنگینه در این حالت در ظرف 24 ساعت شما نمیتونید مثلا کدام اشیای بسیار بلند را سنگین باشه یا گرانگ باشه شما از زمین بلند کنین و یا هم کدام ورزش ثقیل را انجام بدین، چون در اون حالت شما هم انرژیتون از دست دادین و هم نو تازه خون اهدا کردین. و در اون صورت که اگر شما از خود یک مقاومت دیگه هم انجام بدین و برین و ورزش‌های سنگین را انجام بدین و همچنان غذاهایی که یعنی خیلی ثقیل است رو نوش جان کنین، پس این باعث میشه که شما را ممو حالت جسمانی و روانی که عادی حالت بله یعنی او را از دست میدین. و بررسی وضعیت سلامت خون دهنده، یعنی کوشش کنین که زمانی که پس از استراحت یک بار دیگه خودت چک کنین توسط دکتر ببینین که مثلا حالت روانی تو به کدام حالت است، یعنی تو واقعا در حالت اولی خود برگشتی یا که نه امو حالت تهوع و یا ضعف به خود داری. و چند بار باید میتونیم که البته سولا جان این موارد بود که 3 نکات که قبل از او بعد از او در حین حال خون دادن چی باید کرد، ولی باید این باید داشته باشیم که چند بار ما میتونیم که در یک هفته و یا در یک ماه ما خون بدیم و در جریان همین زندگی روزمره ما چند بار یک فرد میتونه که به یک فرد دیگه که خون بده. برای حفظ سلامتتان معمولا فاصله ها را باید در نظر بگیرین. فاصلهش یعنی بین 2 بار خون دادن یا 1 بار خون دادن باید کمتر از 8 هفته نباشه. یعنی اگر از 8 هفته او بیشتر شد خب طبعا که سلامتی وجود خودتان هم شما در خطر مواجه میکنین و یا هم از دست میدین و باعث بعضی از بیماری هایی که از یک فرد دیگه هم است که مثل سرطان، کمخونی و بعضی امراض دیگه را شما میتونین که او را به خود مبتلا کنین و یا شما دچار از او امراض شوین. سلامت اوسې په مهمه موضوع د نن له موږ اوریدونکو سره معلومات شریک کړو. ښه مطلب مو درلود. سلامت. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې د موضوع برخه مو پیل شو او په دغه برخه کې نن راسره د پوهنتون استاد محمد بلال عمر میلمه دی. غږیږو ورسره چې خپل احساسات انسان څنګه کولی شي درک کړي، خپل احساسات څه ته ویل کیږي او د دې ترڅنګ په کوم ډول حالاتو کې باید انسان خپل احساسات کنټرول کړي، ولې رامنځته کیږي. په همدغه موضوع به ورسره خبرې ولرو. له هر څه وړاندې نو استاد ته هرکلی وایم. تاسې هم په خیر راغلی، سهار و نیکمرغه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جان او ټول درنو لیدونکو ته لرم چې یو ښکلی سهار مو پیل کړی وي. سلامت اوسئ استاد محترم. که پیل له همدغې پوښتنې وکړو چې خپله احساسات د مقدمې په ډول راته ووایاست چې څه ته وایي او کله دغه احساسات رامنځته کیږي؟ دقیقا چې احساسات د انسان د ژوند یو نه بیلیدونکې برخه ده او هیڅکله انسان نشي کولی چې بدون له احساسات څخه ژوند وکړي. همدغه احساسات دي چې د انسان ژوند ته ښکلا وربخي، همدغه احساسات دي چې د انسان ژوند ته یو معنا وربخي. البته د انسان په ژوند کې مختلف احساسات دي او مختلف نظریات دي په دې کې چې څو ډوله احساسات د انسان په وجود کې شتون لري. په ټوله کې یو څو مهم احساسات چې هره ورځ یا هره شیبه موږ تاسو دغه احساسات په خپل ژوند کې احساسوو، هغه عبارت له ښادي څخه ده، عبارت له غم څخه ده، عبارت له نفرت څخه ده، قهر، غصه، داسې نور احساسات یا ډار، دا هغه موضوعات دي چې زموږ تاسو په ژوند کې شتون لري او زموږ تاسو د ژوند یوه مهمه برخه ده. البته مهمه موضوع دا ده چې دغه احساسات ولې رامنځته کیږي زموږ تاسو په وجود کې او دغه احساسات څومره زموږ تاسو په ذهن باندې، زموږ تاسو په رفتار باندې، حتی زموږ تاسو په اړیکو باندې څومره دا تاثیر غورځولی شي. که چیرې موږ تاسو وګورو، کله چې زموږ تاسو ته یو د ښادي یا د خوشحالي احساس مخته کیږي نو دقیقاً چې زموږ تاسو پر ذهن باندې، زموږ تاسو په بیولوژیکي حالت باندې ډېر تاثیر غورځوي. موږ تاسو به خوشحاله یاستو، موږ تاسو به مثبت آن لرو، موږ به په خپلو فعالیتونو کې، په خپلو کارونو کې ډېر په انرژي سره مخ ته ځو. اما که خدای مه کړه که وخت داسې یو حالت یا داسې یو احساس موږ تاسو ته مخته کېږي چې هغه بد احساس ده او په هغه هم ځینې لاملونه د دې باعث کېږي چې موږ تاسو ته یو بد احساس مخته شي، نو دا کولی شي چې زموږ تاسو په جسم باندې، زموږ تاسو په روح باندې، رواني حالت باندې، خصوصا په رواني امنیت باندې ډېرې منفي اغېزې ولري چې حتی د دې باعث کېږي چې موږ تاسو له ټولنې څخه لرې شو، موږ تاسو له ملګرو څخه لرې شو، له فامیل سره لرې شو، حتی خپل وظایفو ته، خپلو
په ژوند کې چې کوم کارونه باید ترسره کړو هغو کارونو څخه موږ تاسو شاته پاتې کیږو. نو په ټوله کې مهمه دا ده چې دغه احساسات باید لومړی وپېژندل شي او دغه احساسات څخه باید مثبته ګټه واخیستل شي او حتی که چیرې ځینې اوقات دا احساسات په ډېر یو بد حالت په ډېر یو منفي حالت ګرځي نو باید موږ تاسو د دې لپاره د حل لارې ولټوو، کنټرول یې کړو تر څو زموږ تاسو عادي ژوند مختل نه شي او زموږ تاسو په عادي ژوند کې ستونزه پیدا نه شي. مننه کوم. راځو بیرته همدې ته چې خپل هغه احساسات که چېرته د خوښۍ یا د خوشحالۍ احساسات وي او یا هم که چېرته د خفګان او یا د غوسې وي، څنګه کولی شو چې موږ دغه احساسات کنټرول کړو؟ لومړی خو دا ده چې باید خپل احساسات وپېژنو چې موږ تاسو کوم ډول احساس لرو. فرضاً که یو انسان یو بد احساس لري، لومړی باید په دې باندې پوه شي چې دغه احساس چې کوم ځای نه منشأ اخلي، کوم لامل د دې باید شوی چې دا احساس زما په وجود کې پیدا شوی. ځکه موږ تاسو هره ورځ په ټولنه کې داسې پیښو سره داسې اتفاقات سره مخامخ کیږو چې هغه موږ تاسو ته هم د ښادي یا د خوشحالۍ احساس ورکوي، هم د ډار، د تعجب او حتی بد احساسات موږ ته مخ کوي. کله چې موږ تاسو خپل احساس وپېژنده چې دا احساس زما په وجود کې پیدا شوی او دغه لامل د دې باعث شوی چې زما په وجود کې دغه بد احساس رامنځته شي، خصوصا بد احساسات انسان ډېر ځوروي. فرضاً یو څوک د مثلا یو چیرته دروغ اوري، یو څوک د مثلا خیانت اوري، یا څوک د مثلا د خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکوي، یا یو څوک د فرضاً په یو کار کې تاوان کوي. ځینې خلک دي مثلا په ټولنه کې ځینې ناکامیانې ورته مخامخ کیږي. نو دا هغه موارد دي چې د انسان په ژوند کې ځینې احساسات راپاروي. نو دغه احساس چې کله د بد احساس زموږ تاسو په وجود کې پیدا شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا په ټول ژوند باندې د ژوند په ټولو ابعادو باندې تاثیرات لري. نو د دې لپاره چې موږ تاسو وشو کولی خپل راحت او عادي ژوند ته ادامه ورکړو، دا باید کنټرول شي. د کنټرول لپاره مختلف روشونه موجود دي، مختلف میتودونه موجود دي چې موږ تاسو کولی شو خپل احساسات کنټرول کړو. او دغه البته کنټرول دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو خپل احساسات سرکوب کړو یا له منځه یوسو، بلکې کنټرول په دې معنی ده چې موږ تاسو حد هغه د احساسات لپاره حد تعیین کړو چې دغه حد څخه باید احساسات لوړ نه شي تر څو زموږ تاسو ژوند مختل نه کړي. مثلا تر ټولو مهم روش همدغه ده چې باید موږ تاسو خپل آرامښت په هر موضوع کې حفظ کړو. کله چې د یو انسان آرامښت په بد وضعیت کې یا په بد احساس کې دا کنټرولیږي او دغه آرامښت موجودي، نو دا انسان به هیڅکله ورخطا کیږي نه، هیڅکله به غلط او اشتباه پرېکړې نه کوي، بلکې په ډېر تفکر او په ډېر تدبر سره به خپل چارې مخته وړي او خپل ستونزې به حل کوي. لومړی موضوع همدغه ده چې باید موږ تاسو خپل آرامښت حفظ کړو. بله موضوع موږ تاسو کولی شو چې ځینې مصروفیتونه ځان ته په ژوند کې پیدا کړو. احیانا که کومه پیښه موږ تاسو په ژوند کې راغلي او دا موږ تاسو ځوروي او هر کله چې دا موضوع موږ تاسو ذهن ته راولو یا زموږ تاسو یادیږي، نو دا زموږ تاسو په روح او روان باندې منفي اغېز لري. لومړی کار به دا کوو چې دغه حالت به یا دغه کم شی چې موږ تاسو همیشه ور باندې فکر کوو دا به کمو. مثلا که چیرې په یو موضوع باندې موږ تاسو هره ورځ فکر کوو او هغه هره ورځ موږ تاسو ځوروي، راځئ مثلا دا فکر نور پرېږدو، لږ څه نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړو. فرضاً ورزش وکړو. تر ټولو مهمه برخه همدغه ورزش ده. ځکه که چیرې انسان ورزش کوي، دا کولی شي چې د خوب په نظم کې ډېر مفیده واقع شي، د انسان خوب سم شي. ځکه دا بدې پیښې معمولا د انسان څخه خوب بې نظمه کوي. بد احساسات معمولا خوب د بې نظمه کوي. خوب مثلا د ورزش په واسطه با نظمه کیږي، د انسان اشتها سمیږي او په وجود کې هغه هورمونونه چې هغه د مثبت فکر هورمونونه دي یا هغه هورمونونه چې موږ تاسو اعتماد په نفس قوي کوي، دا هورمونونه په وجود کې قوي کیږي. بل مثلا کولی شو ځینې نور مصروفیتونه لکه مطالعه ځان ته یو برخه وګرځوو او د دې تر څنګ مثلا څوک چې علاقه لري یا لیوالتیا لري له نقاشي سره، له رسامي سره، له هنر سره، کولی شي په دغو برخو کې ځان مصروف کړي. یا مثلا تفریح ته لاړ شو، له ملګرو سره کینو، له فامیل سره کینو، یا حد اقل ځان ته هغسې یو کس پیدا کړو په ژوند کې، که زموږ مور ده، که زموږ پلار ده، ورونه دي، خویندې دي، ملګري دي، همکاران دي، چې هغه وشي کولی زموږ تاسې د زړه حال، زموږ تاسې د زړه دغه درد واوري، زموږ تاسې دا خبرې واوري. ځکه ډیری اوقات چې کله په زړه کې دننه د انسان په وجود کې خبرې او دغه حالتونه دا احساس نورو ته بیان کړي، دا د دې باعث کېږي چې ډېر انسان راحته شي. نو کولی شو چې موږ تاسو دا خبرې له نورو سره شریک کړو. ولې هغه کسان به پیدا کړو چې هغه با اعتماده خلک دي او با اعتباره خلک دي او کولی شي چې موږ تاسو ته په دغه برخه کې مرسته وکړي. د خپلو تجربو څخه، د خپلو تېرو درسونو څخه هغوی هم کولی شي موږ تاسو ته یو مورد اشاره کړي. بل مثلا موږ تاسو کولی شو چې خپل وضعیت بهتره کړو او له دغه بد احساس څخه ووځو. هغه دا ده چې موږ تاسو وشو کولی ځینې تمرینونه دي لکه
فرضاً زموږ تاسو په دینی اساساتو کې که چیرې وګورو چې کله یو انسان عبادت کوي او بالاخره په لمونځ کې یا دعا کوي دا هغه موارد چې دا هم کولی شي ډېر د انسان په روح روان باندې مثبت تاثیرات ولري. یعنې که چیرې موږ تاسو الله پاک سره اړیکه نیسو، ارتباط کوو او خپل راز او نیاز له الله پاک سره شریکوو او خپلې غوښتنې، خپل ستونزې، خپل مشکلات شریکوو، نو تاسو په دې مطمئن اوسئ چې په مغه ساعت کې به تاسو حداقل په خپل وجود کې د آرامښت احساس وکړئ. او کله چې دغه ته صبر کوو، ادامه ورکوو، څو ځلې دا عمل تکراروو او همیشه د الله پاک څخه مرسته غواړو، نو په دې مطمئن اوسو چې موږ تاسو به دغه مشکل څخه خلاصیږو او بیرته به موږ تاسو ته یو ښه حس پیدا کیږي او زموږ تاسو احساسات چې منفي احساسات زموږ تاسو په ژوند کې دي هغه به لرې شي او د هغه پر ځای به نوي او د ښادي احساسات زموږ تاسو په ژوند کې راځي. یعنې په ټوله کې مختلف د روشونه او مختلف میتودونه شته، ولې انسان باید ځان له لاسه ورنکي او حتی تر ټولو بله مهمه موضوع چې موږ تاسو کولی شو له دغه بد احساسات څخه ووځو، راځئ موږ تاسو هغه حرفه‌ایي کسان چې په دغه برخه کې کار کوي، خصوصا په ارواپوهنه کې، هغوی ته مراجعه وکړو ډاکټر صاحبانو ته، د هغوی څخه مشورې واخلو او د هغوی کوم برنامې چې موږ تاسو ته راکوي په هغه برنامو باندې عمل وکړو، نو دا کولی شي چې موږ تاسو په حالت باندې ډېر تاثیر وغورځوي او بالاخره وشو کولی د بد حالت څخه موږ تاسو وژغورل شو. په دغه اړخ کې لږ څه نور هم را سره معلومات شریک کړئ. وغږیږئ استاد محترم چې په دغه ډول احساساتو کې که هغه منفي احساسات یا هم د ډېرې زیاتې خوښۍ احساسات د کورنۍ یا د فامیل د غړو دغه برخه کې مسؤلیت څه کیدای شي؟ څه ډول کولی شي چې خپل د هغه فرد د کورنۍ هغه احساسات ور کنټرول کړي؟ ګورئ دقیقا چې انسان یو ټولنیز موجود ده او هېڅکله نشي کولی چې په یوازې شکل ژوند وکړي او چې کله انسان یوازې کېږي نو دقیقا چې ډېرې ستونزې به انسان ته مخامخ کېږي او انسان به له ډېرو بدو پایلو سره مواجه شي. نو که چیرې موږ تاسو غواړو چې له دغسې حالت څخه وځو نو هېڅکله باید ټولنه پرېنږدو، هېڅکله باید فامیل پرېنږدو او په همدې شکل هېڅکله باید فامیل هغه غړی چې په کورنۍ کې په دغسې حالت سره مخ شوی هغه باید پرېنږدي، بلکې هغوی سره باید ډېر ښه چلند وشي، د هغوی خبره باید همیشه واورېدل شي او که چیرې مثلا دوی کومې غوښتنې لري د دوی غوښتنې باید ومنل شي. چې کله موږ تاسو خبرې کوو په خبرو کې حد اقل هغه مشکل یا مسله موږ تاسو ته روښانه کیږي او کولی شو چې د دغه مشکل او د دغه مسلې لپاره موږ تاسو ځینې حل لارې ولټوو. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې انسان یو ټولنیز موجود ده، ضرورت لري باید له دې سره ملګري، له دې سره همکاران، له دې سره کورنۍ چې کله ګوري په دې کې یو بد حالت ده، بد وضعیت ده، له دې خبرې نه پرته دوی کولی شي چې مثلا یو چیرته یو آرامې فضا ته لاړ شي، مثلا یو د چکر په بهانه یو چیرته لاړ شي، یو تفریح وکړي یا داسې سرګرمیانې جوړې کړي چې حد اقل د دغه شخص که هغه زموږ تاسې خویندې دي، که هغه زموږ تاسې ورونه دي، دغه حالت باید بدل شي. یعنې په ټوله کې د کورنۍ نقش ډېر برازنده ده او کورنۍ ځکه په کورنۍ کې تر ټولو بهتره د هر چا وضعیت کورنۍ ته معلوم ده، ځکه مور و پلار د خپل اولادونو په وضعیت باندې، په حالت باندې، په غم، په خفګان، په خوشحالۍ باندې بهتره پوهېږي، نو اولادونه هم کولی شي چې په ډېر راحته شکل د خپل مور و پلار سره او داسې نور کوم کسانو سره چې دوی ته د اعتماد وړ دي او کولی شي موضوعات ورسره شریک کړي، خپل موضوعات دې ورسره شریک کړي او له دوی څخه د مشوره وغواړي. که چیرې احیانا ځینې نور انسانان له دغسې حالاتو سره مخ شوي وي نو هغوی کولی شي چې ډېرې بهترې لارې دوی ته هم پیشنهاد کړي. نو په ټوله کې انسان باید یوازې ونه اوسي، ځکه یوازیتوب د انسان لپاره مفیده نه ده او یوازیتوب کولی شي چې انسان د منزویتوب خواته ویسي. بالاخره دا د دې باعث کېږي چې انسان کرا هغه استعدادونه چې الله پاک ورته ورکړي په ژوند کې استعدادونه ضعیفه شي او حتی تر دې ورسیږي چې انسان نور د ټولنې د فعالیت، د کار او هغه موخې چې په ژوند کې ځان ته ټاکلي د هغو څخه به شاته پاتې شي. مننه کوم استاد، که په دې اړخ را سره هم معلومات شریک کړئ که چېرته یو انسان یا یو فرد منفي احساسات او یا هم د غصې احساسات ولري د ټولنې لپاره به یې بدې پایلې څه وي؟ ګورې دا خپله ټولنه متشکله د افراد څخه ده. که چیرې افراد په ټولنه کې سالم وي، په فزیکي لحاظ او په رواني لحاظ انسانان په ټولنه کې سم وي او له ناروغیو او مسایلو او مشکلات سره مخامخ نه نو دقیقا چې ټولنه به هم سمه وي او په ټولنه کې فعالیتونه به هم سمه وي، ځکه هر یو فرد په ټولنه کې د
ټولنې یو برخه تشکیلوي او د ټولنې یو برخه مخ ته وړي. مثلا په ټولنه کې کیدای شي یو انسان کارمند دولتي، کیدای شي یو انسان مثلا دکاندار، یو کس فرضاً تجارت کوي، یو کس فرضاً عامه ځینې خدمات خلکو ته وړاندې کوي. یعنې دا ټول هغه موارد چې د ټولنې برخې تشکیلوي. که چیرې دغه انسان په ټولنه کې سالم اوسي، روحاً رواناً جوړ اوسي، نو دا کولی شي له خلکو سره په تماس کې ډېر ښه اړیکې ولري. خلکو سره مثلا خپل هنر، خپل فن، کوم شی چې مثلا دوی کې وجود لري، دا نورو خلکو ته په ښه شکل وړاندې کړي. ولې که چیرې خدای مکړه دغه انسانان په ټولنه کې ناسم اوسي، په روحاً رواناً مشکل لري، نو دا د اړیکو په ټینګولو کې ډېر منفي تاثیرات لري او حتی دا د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالي رامنځته شي. د کورنۍ نه خوا په کاري محیط کې ځینې تاوتریخوالي، حتی ځینې برخوردونه، دا هغه موارد دي چې د دغه موضوعات څخه رامنځته کېږي او حتی په کارونو کې هم کندي رامنځته کېږي، کارونه به هم ډېر ناسم مخ ته ځي ځکه چې انسان رواناً ښه نه وي، نو هېڅکله به کار سم مخ ته نشي وړلی. نو په ټوله کې مختلف عواقب لري، نو انسان باید په دغه برخه کې جدي توجه وکړي. که چیرې کوم یو موضوع، کوم یو احساس موږ تاسې ځوروي، باید هغه درک کړو، لومړی وپېژنو او د هغه لپاره حل لارې پیدا کړو. وروستیو کې پیغام څه لرئ؟ پیغام همدغه ده چې هېڅکله موږ تاسو باید په خپل ژوند کې بد احساسات ته ډېر تمرکز ونکړو، توجه ونه کړو. هر کله چې موږ تاسو ته بد احساسات مخامخ کېږي، لومړی باید د خپلو کورنۍ غړو سره مشوره وکړو. که چیرې کورنۍ غړي موږ تاسو ته داسې سمه مشوره یا حرفوي مشوره نشي راکولی، موږ تاسو باید روانشناس ډاکټر ته مراجعه وکړو یا خپله مثال کولی شو د کتابونو له لارې هغه موضوعات چې د دغه برخې موضوعات دي هغه مطالعه کړو تر څو زموږ تاسو روح روان سم شي. ډېره زیاته مننه استاد محترم چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. مهرباني. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې بله برخه مو پیل شوه. په دغه برخه کې راسره نن دوه تکړه بااستعداده زده کوونکي دي، لکه هر یو ارسلان بابکر خیل او بل تر څنګ یې حبیب رحمان. له دواړو سره به موږ د زړه خواله او خبرې ولرو. دواړو ته هرکلی له هر څه وړاندې وایم په خیر راغلی، سهار مو په خیر. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، زه ارسلان بابکر خیل یم او مننه له تاسو نه دعوت. سلامت اوسئ، ډېره مننه. حبیب رحمان ته هم په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا رب عبدالرحمن فرزند محمد الله مطالب صنف اول کساد نابقی صنف دوم شام. سلام خود را به شما و به کسایی که ما را از تلویزیون زیبای شمشاد تماشا میکنم تقدیم میکنم. سلامت باشی. خوب هستی؟ بله. صبح بخیر آغاز کردی؟ بله. بخیر آمدی؟ بله. خب صحیح. ارسلا خان ته راته وایه چې سویم ټولګي کې له خیره او څو نمره یې؟ زه څلورم ټولګي کې یم او په دویم درجه کې راغلی یم. راغلی یې دویمه درجه کې. نن به له خیره له موږ سره څه شریکوي؟ چې همدا زده کوونکی چې شی وکړي په همدا درېیمه میاشتې رخصتي کې. شاګردان چې رخصتي که نه، ډېر ماشومان د افغانستان کې زموږ همدا کشور کې ماشومان دوی ځي خپله تفریح کوي، خوبونه کوي او کرکټ کوي، بل شی نشته. زه چې همدا خپله رخصتي یم که نه، بل کال ته آمادګي نیسم، کتابونه یې اخلم، کتابونه یې مطالعه کوم او اخلم یې. ښایي ځان سره وایم چې همدا پنځم صنف کې اول نمره راشم. ماشاءالله، یعنې د ځان لپاره یې تصمیمات جوړ کړي. ډېره ښه ده. دغه تصمیمات خو له موږ سره شریکه چې څه ډول تصمیمات جوړ کړی دی. سهار چې له خوبه ویښیږي څه ترسره کوئ، کوم پلان د ورځې لپاره جوړوئ، کومو شیانو ته کار کوئ؟ تصمیمات یې لږ تشریح کړه چې لیدونکي هم پوه شي. ارسلا خان څه کوي؟ صحیح ده. سهار چې اول جګېږو که نه، د مونځ کوو د سهار، بیا بل هغې نه کورسونو ته ځو. کورس باید شروع کړو چې لږ همدا درس هم لږ ډېر شي چې بیا اول نمره راسو بل کال ته. کورس ته چې ځو، بیا بعد له کورس نه راځو کور ته، نو مور و پلار سره کینو، احترام یې کوو. بیا چې بیا یې 5 وخت مونځ کوو. بیا یو دانه بل کورس مې ده مسلم، هغه مسلم ته ځمه 3 تر 5. هغه هم ځمه، بیا ناوخته شپې راځمه، بیا کور کې کینم لږ تفریح کوم. نو دا بس غرمه م لاړه که نه، د غرمې لخوا ته چې نیمه ورځ ته په کورس کې تېروئ؟ او استاده نیمه ورځ ډېر ده که نه؟ څو ساعته درس وایي؟ 2-3 ساعته دي. 2-3 ساعته. خو بیا تفریح ته وخت نه ورکوې؟
تفریح ته چې مونځ کېږي که نه هلته یو 20 دقیقې تفریح ورکوي مسلم چې مونځ وکړو. ښه همالته کورس کې تفریح دپاره وخت درکوي. د هغې نه علاوه چې کور کې اوسې د خپل کورنۍ د غړو سره د هم وخت ورکوي د لوبو کولو لپاره خویندو ته ورونو ته دی؟ سره خویندو ورونو سره مې وخت تېروم نه یې ځوروم. ښه ډېره ښه ده. مال ته به ډېر شوخې؟ نه موجان و پلارجان به درنه شکایت کوي؟ نه ارسلان وایي چې شوخي کوي کور کې؟ نه استاد نه. ښه ډېره ښه ده. خب میاییم بخیر با حبیب رحمان. تو با ما چی آوردی بخیر؟ از وقتی مکتب رخصت شدم من مصروف درسایم در خانه هستم. خب ماشاءالله خو هستی دیگه مصروف هستی خواندن درسایتان. خب با ما و با بیننده چی آوردی بخیر؟ تلاوت آوردی؟ تلاوت میکنی؟ تلاوت شعر امرای انگلیسی. خب در انگلیسی چی می باشه؟ معرفتت است؟ یعنی معلومات است؟ خب بسیار خوب. اول از یاسین شریف میشنویم. صحیح است؟ تلاوت کو بر ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون صدق الله علی العظیم. ډیره زیاته مننه. یاسین شریف د ټول زده؟ بله. ټولش یاد داری؟ خب بسیار خوب. در خانه همراه در درس‌ها کی کمک میکنه؟ پدرجانم. فقط پدرجانت کمک میکنه همراهت؟ بیادرم. بیادرت هم است؟ بله. چند تا خور و بیادر داری؟ دو تا خور 3 تا بیادر. خب بسیار خوب. کدام بازی را خوش داری؟ فوتبال، کریکت؟ هیچ بازی نمیکنی؟ خوش ندارم بگو. خوش ندارم. نداری راست میگی؟ بله. بازی نمیکنی؟ هیچ وقت نمیتی؟ هیچ وقت نمیکنی. امرای پدرجانت در کار کمک میکنی باز؟ بله. خب بسیار خوب. خب تفریح وقت نمیتی؟ ها؟ بله. خب شعر میشنویم بخیر. شعرتان بخون. شعر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستی افسردگی دل را درمان کند، دشمنی زد خانه را ویران کند، جنگ و نفرت خون آرد در وطن، صلح درد وطن را درمان کند. بسیار خوب. بسیار مقبول بود. زنده باشی. کدام مضمون بیشتر دوست داری؟ من انگلیسی را. انگلیسی را. در انگلیسی هم درباره انگلیسی هم کدام چیز آوردی نی؟ او را بعدا ازت میشنویم. صحیح است؟ ارسلان براته وایي چې د لوبو څخه وروسته نور کوم وخت داسې وي چې چکر لپاره ورکوي؟ مثلا یو ځای ته چکر لپاره به حتما ورځې د خپل کورنۍ د غړو سره؟ استاد د جمعې ورځ خو بیا عموم رخصتي وي که نه؟ رخصتي وي. جمعې ورځ کې بیا ډېر خو بیا کورسونه داسې وي چې د کورسونو له وجې بیا نشي کولی چې هغه رسمي ورځو کې سړی یو ځای چکر لاړ شي. هماغه د جمعې ورځ بیا رخصتي وي. جمعې ورځ کې بیا ډېر چکرونه ته ځم. کومو ولایتونو ته د سفر کړی تر اوسه؟ تر اوسه مې کندوز ته کړی، جلال آباد ته و خرد کابل ته. خپله پایتخت کې خو اوسېږم که نه؟ اورېدلی دی هم دی. کوم ولایت دې ډېر خوښېږي؟ ما چې ډېر خوښېږي همدغه خپل ولایت. همدغه خپل ولایت پایتخت. د کندوز ته او جلال آباد ته خو د سفر وکړل لاړلې، دواړو کې د کوم یو ډېر پکې راحت وي او د خوشحالۍ احساس یې ډېر درلود؟ د جلال آباد. ډېر جلال آباد و؟ څه خاطرې دې ترېنه راوړلې؟ ډېر شین و که نه، څوک نه مریض کېدو، حیوانات و او پاک ځای و. پاک او سرسبزه ځای و. په همدې دې خوښ شو؟ ښه ډېره ښه ده. سلامت اوسې. آینده کې غواړې څه درنه جوړ شي؟ آینده کې غواړم یو ډاکټر شم. انشاءالله یو ورځ به داسې وي چې له خیره ډاکټر درنه جوړ شي. په کومه برخه کې غواړې چې ډاکټر اوسې؟ د جړه. چې بیا موږ له یاده ونه باسې ښه، چې له خیره لوی شي ډاکټر درنه جوړ شي، بیا به راځو، فیس به رانه نه اخلي، دوا به م راته مفت راکوې، معاینات به م مفته وي. صحیح ده که نه؟ صحیح ده. چې له یاده ونه باسې. موږ به انتظار یو درته. ښه؟ اوله خیره. حبیب رحمان، بیا دیگه بخیر انگلیسی کدام چیز آورده بودی ازت میشنویم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, my name is Abdul Rahman. My father name is Ajmal. I am a student
I am from Kabul, Afghanistan. ماشاءالله، بسیار خوب، بسیار مقبول بود. علی بر ماهی بگو که کدام غذا را بیشتر دوست داری؟ کدام غذا را خوش داری؟ مانتو، آش، کابلی پلاو، لوبیا. لوبیا. لوبیا لوبیا را چرا خوش داری؟ مزه‌دار است؟ بله. بسیار خوب. خرسلان خان برات وایي چې لیدونکو ته څه پیغام لري؟ مهرباني. لیدونکو ته څه پیغام لري؟ لیدونکو ته دغه پیغام لرم چې رخصتیانو څه کیږي، زده کوونکي پوهنتون ته زیات رقم درسي وایي، ځان بیکاره ونه ساتي. ځان یعنې مصروفه وساتي. که هغه مطالعه وي او که هغه خپل ورځني چارې او مصروفیتونه وي. ډېره مننه درته، سلامت اوسئ. بخیر باشی حبیب رحمان که همراه ما بودی، صحبت کردیم. بیرته راگرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو. د خپرونې بله برخه مو پیل شوه او دغه برخه کې نو راسره ډاکټر صاحب سلیمان صافی میلمه دی. غږیږو ورسره چې ډاون سینډروم ناروغي څه ته وایي، څه ډول ناروغي ده، ولې میرمنو ته دا ناروغي پیدا کیږي او تر څنګ یې خطرات یې څه دي، څنګه یې کولی شو چې مخنیوی او درملنه یې وکړو. له هر څه وړاندې نو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایم، بیا به په همدې موضوع سره خبرې ولرو. تاسې هم پخیر راغلئ، سهار مو نیکمرغه. سلامونه، نیکې هیلې ستاسو له شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو ته او نیکې پیرزوینې خدای دې وکړي چې یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، که چېرته پیل له همدغې پوښتنې وکړو چې ډاون سینډروم څه ډول یوه ناروغي ده، څه ته وایي؟ په دې هکله به داسې ووایو چې دا یوه ناروغي نه ده، دا یو کروموزمي اختلال دی. لکه څنګه چې په ټکنالوژي په برخه کې زیاتره څیزونه د کوډونو څخه جوړیږي، خدای پاک هم انسان د یو لړ کوډونو څخه جوړ کړی دی چې هغې ته کروموزوم وایي. نو په کروموزومونو کې هر انسان 23 جوړې کروموزومونه لري چې 46 دانې کیږي، چې 23 د مور نه ورته راځي، 23 د پلار نه. په دې کې دغه 22 جوړې کروموزومونه د وجود باډي جوړوي، یو جوړه کروموزومونه د نارینه هغه جنسیت ته ټاکي چې نارینه دی که ښځینه. په دغه کروموزومونو کې یو لړ اختلالات راځي، مشکلات راځي. په 21مه جوړه کې زیات یعنې 98% چانسیز چې دي هغه د 21مه جوړه کروموزوم کې اختلال راځي. دغه د 2 په ځای 3 وي. نو د دغه د وجې دا ماشومان ډاون پیدا کیږي، چې پیدا شي د دوی تقریبا بیا نور ټول شکلونه ورته وي، ټول یو شانته وي. او دا هم البته مرزادي کیدی شي یا نه، او علتونه به یې څه وي؟ مرزادي هم کیدلی شي. هغه اصل کې خو د ډاون سینډروم تولد شوي بالغه انسانان که 2 ودونه سره وکړي، نو د دوی د مثل تولید یا د اولاد د پیدا کېدو چانسیز ډېر زیات کم دي، تقریبا په نشت حساب دي. خو بیا هم که چیرته دوی واده وکړي، د دوی د هغه کوم مثل چې تولیدېږي، کوم اولاد چې پیدا کوي، وراثت د لارې دوی ته انتقالېدی شي ده او د دوی اولاد ډاون پیدا کېدی شي. نو د وراثت چانسیز شته خو ډېر کم. د روغو میندو مثلا چې هیڅ ډاون نه وي، روغ مور او پلار وي، صحیح مور او پلار وي، هیڅ 21مه جوړه ټرایسومي ونه لري، هغوی کې هم دا امکان شته چې په پوخ عمر کې ورته خدای داسې یو ډاون سینډروم ماشوم ورکړي. دغه ډاون سینډروم ماشوم تشخیص څنګه کیږي او په کومو وختونو کې باید تشخیص شي؟ د دغې ماشومانو تشخیص په ډیرو حالاتو کیږي. د مور د بطن نه چې دا د ماشوم چې د مور په رحم کې وي، د هغې حالت نه نیولې تر تولده پورې په ټولو اوقاتو کې د دوی تشخیص کیدی شي. کله چې ماشوم د مور په بطن کې وي، موږ الټراسونوګرافي ورته کوو. مثلا د سنوګرافۍ د لارې کولی شو موږ دوی معلوم کړو د دوی دا د څټ عضله ډېره پیړه وي، بعضې دلته یو لړ په د څټ په ساحه کې مایعات لري، هغه د ډېر سپیشلیسټ سنولوژیست لخوا تشخیص کیدلی شي. بعضې وختونه بله معاینه د مور په رحم کې داسې کیدلی شي چې د ماشوم د دغې پلاسینټا نه کوم چې د مور سره اټچ ده، د ماشوم او مور چې سره اټچ دي، سره نښتې دي،
د دې نه موږ یو ټوټه غوښه اخلو، هغه معاینه کوو، په هغې کې بیا ګورو چې 21مه جوړه دا کروموزوم معاینه کوو، 21مه جوړه خو باید 3 نه وي. بیا بله طریقه دا ده چې امنیټیک فلوډ، هغه د مور د بطن مایع کوم چې ماشوم پکې شنا کوي، لامبو وهي، پکې ژوندی وي، دغه مایع نه که هم لږ مایع موږ واخلو، معاینه یې کړو، نو دغه 21 ټرایسومي یا د 21مې جوړې کروموزوم درېوالی تشخیصولی شي موږ ته، او موږ پوهېږو چې دا ماشوم ډاون دی. د افغانستان نه بهر دغه معاینې بندې دي، ځکه که چیرته وشي او مور پلار خبر شي، ځکه زیاتره هلته د 1-2 اولادو اجازه وي، نو که دا پوه شي چې زما ماشوم ډاون دی، نو هغوی دستي ابورشن کوي یا ماشوم ایسته کوي، ځکه نشي ساتلی داسې ماشوم. په افغانستان کې بیا دغسې څوک نه کوي او زیاتره تشخیصیږي نه بعد د ولادت تشخیص شي. کله چې بیا پیدا شو دا ماشوم، بیا د رنګ او شکل قد قوارې نه د دوی تشخیص ښکاري، چې ورته وګورې د دوی ټولو شکلونه تقریبا داسې ورته وي چې یو وګورې بل وګورې هیڅ فرق نه کېږي چې آیا دا زما ماشوم دی که د بل، او ټول په یو شکل وي. که چیرته په یوې کورنۍ کې د ډاون سنډروم ماشوم زیږدي او یا پیدا کیږي، نو کورنۍ ته په دغه ډول حالاتو کې څه کول پکار دي؟ څه باید وکړي؟ لکه څنګه چې موږ یوه اسلامي ټولنه یو، که د خپلې ټولنې خبره وکړو، نو ډاون سنډروم یو داسې حالت دی چې دا ماشوم چې پیدا شي دا یو ډېر عاجزه ماشوم وي، یو ډېر خدای پرسته ماشوم وي. دې ته موږ لنډه دا لیونی نه شو ویلی، دې ته موږ یو کروموزومي اختلال ویلی شو. دا ماشوم باید موږ داسې وساتو، داسې روزنه ورکړو چې دته هېڅ کمی احساس نه شي. دا هېڅکله داسې احساس ونه کړي دا ماشوم چې زه نو د نورو انسانانو په شان نورمال نه یم. دغه ماشوم ته که هره وظیفه وسپاري هغې ترسره کوي. دا ماشوم په عموم کې په ټوله کې چې پرې څومره څېړنې شوي دي په اسلامي کتابونو کې، دا ماشوم خدای پرسته وي، دین پرسته وي، لمونځ مسجد دا بیخي که څه سمې لوستلی نه شي، قرات سم نه شي کولی، یعنې هغه کلمات سم نه شي ویلی، خو سره د دې هم دوی ډېر د خدای د لارې نه خبر وي. او مور او پلار ته دا پکار ده چې دغه ماشوم ته هیڅ نه کمي او ښه روزنه ورکړي. څومره چې ښه روزنه ورکړي، د دغې ماشوم نه تقریبا 80% د ټولنې نورمال ماشوم موږ جوړولی شو. 80% نورمال انسان، یعنې کار ورسپارلی شو، وظیفه ورسپارلی شو. او که چیرې تحقیر کو چې ته لیونی ته دا ماشومان پرې ټوقې وکړي، بل وکړي، یا مور پلار یې صحیح وانخلي، صحیح خپل نه کړي، نو دا ماشوم بیا ځي خرابېږي او د دې ماشوم آینده ډېره ګډوډه کېږي. بیا خپله دغه ناروغۍ نه د حمل یا د مور په بطن کې د جنین نجات لپاره څه کول پکار دي؟ څه باید وشي؟ د دې ماشوم د نجات لار خو هیڅ نشته، نه د مور په بطن کې، نه د مور نه د تولد نه وروسته. که چیرته دا یو ځل پیدا شو، دا په 3 ډوله پیدا کېږي. یو خو دا چې د 21مه کروموزوم 3 دانې وي، بل دا وي چې یو کروموزوم، دا کروموزومونه داسې کوډونه دي چې دواړه داسې یو بل سره نښتي دي، د DNA او پروټین نه جوړ دي. دوی کله دغه یوه ټوټه د کروموزوم راوشکېږي، په د بل کروموزوم په یو برخه پورې ونښلي، نو چې دا ونښتله ډاون سنډروم پیدا کېږي. بل داسې وي چې د دغې 21مې په ځای بل ځای کې په بل کروموزوم کې هم یو داسې پیښه راشي چې کروموزوم د 2 په ځای 3 وي، هلته دا ډاون سنډروم پیدا شي. نو د نجات هېڅ لاره نشته. دا ماشوم چې دنیا ته راغی دا په همدې شکل پیدا کېږي، د تداوي نه لري، هېڅ نه د مور په نس کې، نه په دنیا کې. خو که چیرته ماشوم دنیا ته راغی، نو په کار ده چې ساتنه وشي، ځکه د ده د منځه وړل یا خدای نخواسته د ابورشن مکمل سخت دی او جرم دی او قتل دی. د میندو د عمر په لحاظ د ماشومانو د پیدایښت اوسط په څه ډول دی؟ څومره چې د مور عمر زیاتېږي د ماشومانو پیدایښت کېدو فیصدي هم زیاتېږي یا نه؟ بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دغه ماشومان چې دي دا په ینګ ایج، ځوان عمر کې ډېر کم پیدا کېږي، یعنې چانسیز تقریبا نشته سره مساوي دي. خو که یوه مور د 45 کلونو وي، د 45 کالو وي، دغه مور په 100 کې 45% دې ته مایله ده چې یو ډاون سنډروم ماشوم پیدا کړي. که په 45 کلنۍ کې یو مور حمل واخلي، چې په عموم کې نه اخلي، په دې عمر کې زیاتره میندې میناپاز ته ځي. که په 15 کلنۍ کې واخلي حمل، نو دغه مور 15% ته مایله ده چې ماشوم یې ډاون سنډروم. او که په 10 کلنۍ کې واخلي، نو دغه مور 4% دې ته مایله ده چې ماشوم یې ډاون سنډروم شي. نو عمر چې څومره پورته ځي، هغه مور دې ته زیاته مایله او قایله ده چې یعنې د دې ماشوم ډاون پیدا شي. نو په ینګ ایج کې اولاد پیدا کول او هغه بیا سم روزل نسبت اولډ ایج ته یا زیات ایج ډېر عمر ته
ډیره بهتره ده چې انسان اولادونه په ځوان عمر کې پیدا کړي. معاینات په دغه برخه کې څومره مهم دی که چیرته یوه میرمن امیندواره وي او هغه په خپل هغه ټاکلي وختونو سره چې میاشتې وي هغه خپل معاینات ترسره کړي؟ معاینات ډیر مهم دي. ګورئ موږ زیاتره د میرمنې چې شفاخانو ته ځي د حاملګي او د باردارۍ په وخت کې په دا شفاخانو کې ورته یو ډول ګولۍ ورکول کېږي فولیک اسید. دغه فولیک اسید ګولۍ د کمخونۍ ګولۍ دغه ګولۍ که هره مور د حمل له شروع نه یا د حمل نه اخیستو نه یو میاشت مخکې لا شروع کړي تر 3-4 میاشتې وخوري نو د دغې مور ماشوم به د هیڅ نوع سنډروم هیڅ نوع مرضي سره پیدا نه شي. لکه موږ یو بل سنډروم هم لرو کلانیفیلټن سنډروم چې هغې ته موږ دغه نرخزی وایو په عامه اصطلاح. نو دغه فولیک اسید ګولۍ که مور په وخت وخوري دغه هیڅ وخت د دې مور نه ډاون سنډروم یا کوم مریض یا کوم ړوند یا کوڼ یا بل هیڅ نوع مشکل سره ماشوم نه پیدا کیږي. او که مور خپل روټین معاینات وخت په وخت وکړي که ماشوم ډاون و په ډاون خو نه جوړیږي که هر څومره معاینې وکړي ډاون بیرته خپل حالت ته نه راګرځي خو ها دغه ماشوم ژوندی پاتې کیږي صحیح دنیا ته راځي خو په اما ډاون شکل. نو کله چې یو ځلې ماشوم د مور په رحم کې ډاون پیدا شو هغه بیا نه علاج لري او نه بیا د هغې هغه 21 ټرسمي یا هغه د 21مه جوړه دوه کېدی نه شي امکان نه لري. بیا ځکه چې د انسان په وجود کې کم از کم 30 ټریلیونه حجرې دي. په هره حجره کې د هغې په هسته کې 23 جوړې کروموزومونه دي. د هرې جوړې کروموزوم نه ته یو جوړه ایسته کول خو هیڅ کله امکان نه لري. دا د خدای پاک یو معجزه به وي چې داسې کوم څه وشي چې ډاون سنډروم ماشوم روغ انسان شي. نو معاینات د ماشوم په صحت پورې اړه لري خو ډاون یې نښه کیږي. د ډاون د نه ختمېدو علتونه یې څه دي؟ یعنې مخکې له دې چې ماشوم تازه وي او یا هم د پیدا کېدو نه وړاندې که چېرته تشخیص یې وشي هم امکان نه لري؟ اکثر په لرو پرتو سیمو کې هم همداسې ځینې مېرمنې وي چې هغوی روغتیایي خدماتو ته په سم ډول باندې لاسرسی هم نه لري. ما مخکې یاده کړه چې که چیرته یوه مور فولیک اسید ګولۍ په خپل ټیم واخلي د دغې هم مشکل نه دوی رفع کیدی شي یا په ځوان ایج کې دوی حمل واخلي ماشومداره شي بارداره شي د دغې مشکل نه خلاصي چانس شته. د دې نه علاوه نو که هر څومره د ولادت نه مخکې تداوي یا سکین یا عملیات په اصطلاح معایناتونه یا هر څه وکړي که ماشوم یو وارې ډاون سنډروم شو د مور په رحم کې هغه بیا بیرته د نجات لار نشته نه تر اوسه ورته هیڅ کومه دوا پیدا شوې. دغه سنډروم په اصل کې د نن نه په 18مه پیړۍ کې یو انګلیسي عالم په واسطه باندې کشف شو چې بیا په 19مه پیړۍ کې یو فرانسوي عالم ورته وده ورکړه. یو انګلیسي عالم داسې وویل چې دا داسې یو څه ماشومان دنیا ته راځي چې د ټولو شکلونه یو رقم وي هوارې پوزې وي هوار غوږونه وي نري تندي وي سترګې ګردې ګردې وي ټول په یو شکل وي. دا نوم ورته هغه عالم ورکړ چې جان لانګډان نومېده. دا نوم یې ورکول چې دا به ډاون سنډروم وي دا ماشومانو د سنډروم نوم به ډاون وي. سنډروم په اصل کې موږ د څو امراضو مجموعې ته وایو خو دلته یې دغه حالت ته ډاون ویلي دي. نو بیا د هغې نه وروسته یو فرانسوي عالم چې که زما صحیح په یاد وي لوژینز نومېده هغه بیا ولګېده هغه بیا د وراثت انتقال په باره کې بحث وکړو چې دا ماشوم څه رقم او په څه ډول وراثت هغه د کوډونه د جینونو انتقالي او د دوی شکل ته څه ډول تغییر ورکوي چې په هغې باندې ډېر غټ بحث دی په هغه ډېر وخت اخلي. نو دغه دوه عالمانو په دې سنډروم باندې کار کړی دی او دغه دوه عالمان دي چې دا ډاون سنډروم یې نن سبا نړۍ ته پېژندلی دی او موږ یې پېژنو. اوس په نړۍ کې په میلیونونو که درته ووایم په کروړونو ماشومان شته ښځې او نر شته چې که چیرې موږ ګوګل ته شو وګورو د ټولو شکلونه ورته وي. د ښځو شمېر نسبت نرو ته یو څو فیصده زیات دی او عمر هم ښځې زیات کوي نر زیات نه کوي. د مثل تولید هم ښځې زیاتې کوي نر زیات نه کوي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. مهرباني خوشحاله سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوم. دا برخه مو په همدې ځای پای ته رسېږي. لنډه دمه لرو.
بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام د خبر برخه مو پیل شوه. په دغه برخه کې نو زما همکاره یاسمین څاپۍ په سټوډیو کې ده. وبورو چې نن د کومو موضوعاتو په تړاو باندې له موږ او تاسو سره خبري راپورونه شریکوي. له هر څه وړاندې ورته هرکلی وایم په خیر راغلی، سهار دې په خیر. ډېره مننه سوله جان، سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته، سهار دې د ټولو نیکمرغۍ. په دې هیله چې ستاسې خپرونه به یې تعقیب کړې وي، د خبر برخې ته به په تمه وي. د تل په څېر بیا هم را سره د تېرې او د نن ورځې یو شمېر مهم خبرونه شته چې په ګډه به سلامت اوسئ. هیله د ښکلی سهار به دې هم پیل کړی وي. مهرباني اورئ. لومړی خبر هم د پاکستان د ادعاو په هکله باندې دی چې دوی ویلي دي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره د حق لري چې دوی د افغانستان دننه بریدونه وکړي. جزئیات د خبر له مخې بیانوم. افغانستان کې دننه د بریدونو د ګواښونو په دوام پاکستاني چارواکو بیا ځلې ویلي چې د ځان د دفاع او ساتنې لپاره د ورته بریدونو د کولو حق لري. د هیواد د لومړي وزیر سلاکار په یوې تازه مرکه کې ویلي نړیوال قوانین پاکستان ته د اجازه ورکوي چې د ګواښ پیښیدلو په صورت کې د ډیورن فرضي کرښې د غاړه اهداف په نښه کړي. سرپرست حکومت له پاکستان څخه د ګواښونو ادعاوې تل رد کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې د هر برید ځواب به په برید ورکړي. تازه د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار له لوري ویل شوي دي چې دوی د حق لري د خپل هیواد دفاع وکړي او د افغانستان د ګواښ د پیښیدلو په هکله باندې دوی ور بیا نیوکه کړې د اندېښنې ښودلې ده او هغه ځواب چې تل په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري دوی ته ورکول شوی دی هغه دا دی چې د افغانستان د خاورې نه یوازې پاکستان بلکې هیڅ هیواد ته تر ننه پورې ګواښ نه دی پېښ شوی او دوی دې ډاډه اوسي. خو پاکستان تل د ورته ادعاو هغه څه چې د حکومت وینا ده چې د پاکستان دغه ادعاوې بې ځایه دي او دوی په دې باندې غواړي چې د افغانستان د امنیت لپاره د افغانستان د حکومت لپاره سرخوږی جوړ کړي. بل خبر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په هکله باندې دی. پاکستاني ځواکونو په دې هیواد کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له دلیل پرته نیولي دي. د افغانان داسې مهال نیول شوي دي چې موده وړاندې ځینو پاکستاني چارواکو نږدې 1 میلیون افغان کډوالو د احتمالي ایستلو ګواښ هم کړی و. کارپوهان وایي چې پاکستان کورنۍ ستونزې پر نورو پورې تړي او د افغان کډوالو په ځورولو سره د هغو سیاسي موخو د تعقیب په هڅه کې دي چې د افغانستان له لارې تحقیق غواړي. نو تازه یو شمېر کډوال په پاکستان کې راپورونه دي چې نیول شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا لومړی ځل هم نه دی څو د 2023 کال د نومبر نه چې کله په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو ضرب الاجل وټاکل شول له هغې راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کېږي، د دوی په کورونو چاپې وهل کېږي، په زوره باندې افغانستان ته راشړل کېږي. حتی تېره ورځ د ایران او د پاکستان یو دا خبرداری هم و چې دوی غواړي په بشپړه توګه باندې افغان کډوال له خپلو هیوادونو څخه وباسي. نو ځواب یا هم په ټوله کې دلیل چې وړاندې کېږي د پاکستان په وړاندې هغه دا وي چې پاکستان غواړي په دې باندې په حکومت باندې فشار راوړي او یا هم د خپلو موخو ته د رسېدلو لپاره ورته کړنې ترسره کړي. بل خبر هم د ایران په هکله باندې لرو. د ایراني چارواکو نظرونه دي. د ایراني رسنیو د یوجکپور ایراني چارواکي له خولې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر پایه به ټول افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. یادو رسنیو دغه څرګندونې د ایران سمنان ولایت د مرستیال والي له قوله خپرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرلو مخې په ایران کې نږدې 4.5 میلیونه افغانان ژوند کوي چې ډیری یې د سرپرست حکومت له واکمنۍ وروسته ورغلي دي. نو تازه د ایراني رسنیو له قوله ویل شوي دي چې دوی هم دا تکل کړی دی چې ټول افغان کډوال وباسي. همدارنګه ارقام چې ښودلي دي ویلي چې 4.5 میلیونه افغانان لا هم په ایران کې اوسیږي او ځینې قانوني اسناد لري او ډېرې ښودلي دي چې دوی د قانوني اسنادو پرته هلته اوسیږي. هلته وضعیت موږ ته معلوم دی. څو کوم کډوال چې هیواد ته راستانه شوي دي هغه نقل قول یا په ټوله کې هغه بیانونه چې دوی د ایران څخه لري دا وي چې حتی اوس په ایران کې افغان کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې دوی روغتون ته ورشي، دوی په خلاص لاس باندې ورشي بازار ته او د کورنۍ د اړتیا وړ توکي وپیري. نو د ایران اوسنۍ پالیسي دغه نه ده بلکې دا له تیرو 3 کلونو راهیسې چې تحولات راغلي دي دوی د افغان کډوالو پر وړاندې دغسې یو چلند پیل کړی دی. د چین څخه د سرپرست حکومت غوښتنې دي د برېښنا د تولید په برخه کې. جزئیات د خبر له مخې بیانوم. د سرپرست حکومت له چین څخه غوښتي چې له افغانستان سره د برېښنا په تولید او روغتیا مرکزونو په تجهیزولو کې همکاري وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په کابل کې د چین له سفیر او ورسره د مل پلاوي سره کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا په برخه کې د خپلو هڅو یادونه وکړه. چین د بل هر هیواد په پرتله
دا مهال په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. نو تازه تېره ورځ د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چینایي چارواکو سره کتلي دي. دوی د برېښنا د تولید او په افغانستان کې د پانګونې په هکله باندې خبرې کړې دي. سولې موږ تاسې وړاندې هم راپورونه درلودل چې چین اوس وخت کې یو له هغو هیوادونو دی چې افغانستان کې په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د کانونو د استخراج په برخه کې دوی ډېره پانګونه کړې ده، لیوالتیا لري. نو تازه د برېښنا د تولید په برخه کې هم ډاډ ورکړی دی چې دوی به کار کوي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په هکله باندې هم همکارانو راپور چمتو کړی دی. جزئیات د خبر له مخې بیانوو. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست تخار ته د خپل سفر پر مهال له تاجکستان سره د همکاري او ښې اړیکې غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویاند وایي چې مولوي نورالله نوري د دشت قلعه ولسوالۍ اړونده له تاجکستان سره له سرحدي سیمو لیدنه کړې. ویلي دي چې کابل ته د یاد هیواد ډیپلوماټیک پلاوي له سفر وروسته له تاجکستان سره د سرپرست حکومت اړیکې مخ په کېدلو دي. نو تازه وویل شوي د تاجکستان سره د اړیکو د رغېدلو په هکله باندې اسلامي امارات نظرونه سولې موږ تاسې اورېدلي دي. په کراتو باندې دوی وایي چې د ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول باندې د ګاونډیو یاده د تل کړې ده چې غواړي ورسره د تعامل پالیسي ولري، اړیکې ورسره ورغوي. تازه د تاجکستان سره هم داسې یو خبرداری ورکول شوی. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې نظرونه هم په راپور کې راخیستل شوي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي چې کولی شي د بېلابېلو وزارتونو لپاره د دوی له اړتیا سره سم تخنیکي او مسلکي ظرفیتونه برابر کړي. دغه اداره وایي چې له کان کیندنې نیولې تر سوداګرۍ او نورو بېلابېلو برخو د مسلکي کسانو د روزنې وړتیا لري. افغانستان کې د مسلکي کادرونو کموالی د بېلابېلو وزارتونو لپاره ننګونه بلل کیږي. تازه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ویلي دي چې دوی کولی شي چې په بېلابېلو برخو کې مسلکي کسان دولتي چوکاټ ته ورمعرفي کړي او کولی شي هغه تشه چې تر ننه موجوده ده هغه پوره کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت په هکله باندې هم خبر دی. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د روسي پلاوي سره کتلی دي. کابل ته د دې راغلي پلاوي مشري د چچن جمهوریت د علومو اکاډمۍ رئیس جمبولات عمروف او د روسیې د ملتونو د شورا مرستیال کوي. عمروف ډاډ ورکړی دی چې روسیه او د چچن جمهوریت چمتو دی چې د افغانانو سره د تجربو د زده کړې او شریکولو په برخه کې همکاري وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا دغه لیدنه کې د کابل او مسکو ترمنځ د اړیکو ټینګښت لپاره ښه فرصت بللی دی او په خبره یې د وخت په تېرېدلو سره دغه اړیکې لا پراخېدلی شي. بالکل. بل خبر هم د قانونو او صنایعو د خونې په هکله باندې دی. جزئیات د خبر له مخې بیانوو. د قانونو او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې افغانستان د حیواني دانې او چرګانو غوښو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی دی او په دې برخه کې $1 میلیارډ وارداتو مخه هم نیول شوې ده. د دوی په کندهار کې د حیواني دانې د تولید فابریکې د پرانیستې پر مهال دا هم ویلي چې په نورو سکتورونو کې هم د ځان بسیا کېدلو هڅه کوي. بل خبر هم د ننګرهار په هکله باندې دی چې د غواګانو د اصلاح شوو نسلونو په هکله باندې دی. د ننګرهار کې د غواګانو د اصلاح شوو نسلونو ثبت او ډیټابیس جوړولو لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي چې له دې کاره یې موخه د اصلاح شوو نسلونو پراختیا، مالدارۍ وده، د لبنیاتو او غوښې په برخه کې پر ځان بسیاینې ته رسېدنه ده. فارم لرونکي دغه ګام مهم بولي او ټینګار کوي چې اړونده ادارې د ورسره په نورو برخو کې هم مرسته او همکاري وکړي. نو د اصلاح شوو نسلونو د ثبت او یا هم ډیټابیس د جوړولو په هکله باندې ویلي دي چې دغه لړۍ پیل شوې ده. یو ښه اقدام کېدلی شي. اصلاح شوي نسلونه په ټوله کې مهم کېدلی شي، البته د مالدارۍ په برخه کې. بل خبر هم لرو، خو وروستی خبر دی د هرات په هکله باندې دی. جزئیات د خبر له مخې بیانوو. هرات ښار کې د نفوسو او نقلیه وسایطو زیاتېدلو له امله ښاري نظم زیانمن شوی دی. ځایي اوسېدونکي دغلته د ګڼې ګوڼې زیاتېدو له امله اندېښمن دي او له حکومته غواړي چې ښار کې د وسایطو لپاره پارکینګونه هم جوړ کړي. د هرات مسؤلین بیا د پارکینګونو جوړولو ډاډ ورکوي، خو له خلکو هم غواړي چې د ښاري نظم په مراعاتولو کې دې همکاري وکړي. د ښاري نظم د جوړولو لپاره په هرات کې د پارکینګونو د جوړولو غوښتنه شوې ده. داسې راپورونه په پلازمینه کابل کې هم زموږ همکارانو درلودل چې دلته هم دغه ستونزه موجوده ده. موټرې کله چې لیدل کېږي بې ځایه د سړک پر سر باندې درېږي چې د ګڼې ګوڼې لامل هم شوی دی. بل خلک سم تګ راتګ نشي کولی. په دې تړاو باندې هم ډاډ ورکول شوی دی. نو په دې هیله چې دغه اقدامات هم ترسره شي. نو خبرونه هم دومره سولې. مننه کوم. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه. خبري برخه په همدې ځای پای ته رسېږي. خبرونه هم دومره وو. دمه لرو. بله برخه هم شته، له موږ سره اوسئ.
بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام دی او وروستۍ برخه ده. په دغه برخه کې نن نو سمیع الله ابراهیمي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان میلمه لرو. غږیږو ورسره پر یو شمېر فعالیتونو او مهمو موضوعاتو باندې. نو دغه کوم موضوعات چې تاسو ته نن ورځې په خپرونه کې وړاندې تاسو ته وړاندې شو، امید دا ده چې ګټور تمام شوي وي. تل مو دا موږ هڅه او کوښښ کوو هغه موضوعات او خپرونه کې ځای ورکوو کوم موضوعات چې زموږ او ستاسو ژوند، مسلک او بوختیاو پورې تړاو ولري. نو هیله دا ده چې تاسې هم زموږ سهارنۍ چې 2 ساعته خپرونه ده په مختلفو او بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کیږي، که هغه له میلمنو سره په موضوعاتو باندې خبرې وي، که څه هم د خپرونې لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکو لپاره ځانګړې وي. په لومړنۍ برخه کې تاسې راسره په خپرونه کې ګډونوال کیږئ، خپل نظریات شریکوئ، کمې ستونزې کمې غوښتنې تاسې په خپله سیمه کې ولرئ له موږ سره یې شریکوئ. نو زموږ تر ډېره لیدونکي یو د بل نظریات اوري او د دې ترڅنګ هغه ستونزې چې تاسې له موږ سره شریکوئ، هغه غوښتنې چې تاسې د خپلې سیمې په تړاو باندې په یو برخه کې ولرئ له ځان سره یې موږ نوټ کوو او حتما که په دغه برخه کې بیا مسؤلین موږ له ځان سره ولرو، دغه ستاسې پوښتنې ورسره مطرح کیږي او ترڅنګ یې ځوابونه به وړاندې کیږي. د دې ترڅنګ بیا هڅه کوښښ کوو که چېرته خپرونه کې میلمانه ستاسې د پوښتنو اړوند ونه لرو، هڅه دا وي چې په نورو خپرونو کې موږ میلمانه ولرو او ستاسې دغه پوښتنو ته هم ځای ورکړو. نن نو کومو موضوعاتو ته چې موږ ځای ورکړو په خپرونه کې، نو امید دا دی چې ستاسې لپاره هم ټول موضوعات ګټور تمام شوي وي. خپرونه وروستۍ برخه ده او په دغه وروستۍ برخه کې هم نو دا چې د پوښتنې برخه ده، موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان له ځان سره میلمه لرو، په یو شمېر فعالیتونو به ورسره خبرې ولرو. د دې ترڅنګ پر هغه مهمو موضوعاتو به هم له موږ او تاسو سره معلومات شریک کړي، کوم یو معلومات چې زموږ او ستاسې لپاره زموږ د ټولنې لپاره وي. له هر څه وړاندې نو ورته هرکلی وایم. ابراهیمي صاحب تاسې هم پخیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. سلامت اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو درنو تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې تاسو هم سهار په خیر سره پیل کړی وي. سلامت اوسئ. له هیواد څخه بهر عربي هیوادونو ته د کارګرانو لیږل، په دغه موضوع باندې که راسره معلومات شریک کړئ چې اسلامي امارات غواړي عربي هیوادونو ته په قانوني ډول کارګر ولیږي. په همدې موضوع که راته معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو له برنامو څخه چې په هیواد کې بیکارۍ کچه راټیټه شي، فقر کمښت پیدا کړي او هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي، د نورو فعالیتونو برنامو ترڅنګ یوه برنامه دا ده چې موږ په بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د قطر او همدارنګه د خلیج حوزې هیوادونو ته افغانانو لپاره د کار او د کارګرۍ قانوني پروسه راپیل کړو او په دغه برخه کې د یادو هیوادونو توافق ترلاسه کړو. په همدې موخه باندې په دې وروستیو کې د امیر المؤمنین حفظه الله له حکم سره سم د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې باندې مکلف شوی چې د ځینو نورو وزارتونو او ادارو سره په ګډه همغږۍ باندې په 2 مختلفو جهتونو کې چې یو هغه کسان چې فعلا په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي افغانان دي، دوی ستونزو ته رسېدنه وشي، کوم مشکلات لري د دوی پوښتنه وشي، او د دې ترڅنګ د نورو افغانانو لپاره دا چې په افغانستان کې کافي بشري ځواک شتون لري او کاري فرصتونه کم دي، د دوی د اوس لپاره د پلانمهاله توګه باندې دوی ته کاري فرصتونه برابر شي. په همدې موخه د قطر شاهي دولت، سعودي عربستان، د ترکیې جمهوریت او همدارنګه عربي متحده اماراتو سره خبرې شوې دي چې خوشبختانه تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر په مشرۍ باندې یو پلاوی چې د کار ټولنیزو چارو وزارت استازی هم پکې موجود دی، د عربي متحده امارات ته سفر وکړ او تر ډیره پورې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دغه د کاري فرصتونو په هکله باندې به هم بحثونه ولري. دا هغه څه دي په کل کې چې موږ په دې هڅه کوو چې خپلو افغان کارګرو ته ماهر یا نیمه ماهر کارګرو لپاره په بهرنیو مارکیټونو کې بهرنیو هیوادونو کې په قانوني توګه د کار زمینه مساعده کړو. دغه کارګران چې څلورو عربي هیوادونو ته لیږل کیږي، تعداد یې څومره دی او په څومره وخت کې به ولیږل شي؟ دا خو یو طویل المدته پروسه ده او د کار ټولنیزو چارو وزارت هڅې دا دي چې زر رنګ راوړي او یو کلي تفاهم او یو
نهایي توافق ته ورسیږو. خو دا چې اوس د خبرو په کچه باندې همدارنګه د قطر هیواد سره یو ابتدایي تفاهم هم ترلاسه شوی ده. مختلف نور پړاوونه لري چې د هغو په طی کولو او په اتمام سره به موږ بیا په دې باندې وتوانیږو چې ماهرو کارګرانو یعنې ما ماهرو کارګرانو لپاره د کارګرۍ قانوني پروسه را پیل کړو. نو او بل چې په کومو برخو کې به کارګر جذبېږي، په کوم تعداد و ارقام به دا به هغه په وروستیو کې د تفاهم په نتیجه کې معلومه شي چې کارګر منونکي هیوادونه په کومو برخو کې کارګرانو ته اړتیا لري او په څومره تعداد باندې. کوم کارګران به لیږل کیږي؟ هغه کارګران چې حرفوي زده کړې کړي دي؟ طبیعي ده چې په یادو هیوادونو کې د هغو کسانو لپاره به د کار زمینه مساعدېږي چې هغوی په مهارتونو او مسلکونو باندې سمبال واوسیږي، هغوی یو مهارت او مسلک ولري. ځکه د افغانستان د کار د بازار په شمول باندې که بهرني مارکیټونه د کار بازار مارکیټونه دي، هغوی هم تر ډیره پورې هغه چا ته اړتیا لري چې هغوی یو مهارت او مسلک ولري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه به دا وي چې د ماهرو کارګرانو ترڅنګ نیمه ماهرو کارګرانو ته هم په دغه پروسه کې ځای ورکړي او هیوادوالو ته کاري فرصتونه په مختلفو برخو کې برابر کړي. هلته تاسې د شته افغانانو د ستونزو په تړاو باندې یاده وکړله، اوس هم تاسې خبر لرئ چې هلته افغانان اوس فعلا په کوم وضعیت او حالت کې قرار لري؟ د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمري صاحب چې څه موده وړاندې د قطر شاهي دولت په رسمي بلنه باندې قطر هیواد ته سفر کړی و، هلته یې له خپل سیال قطري سیال سره همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ خونې له رئیس سره مختلفو کسانو سره چې د کار برخه کې زیداخله دي له هغوی سره مجلسونه درلودل، بحثونه درلودل. همدارنګه په قطر کې د افغانستان په سفارت کې د هغو افغان کارګرانو له استازو سره هم لیدو کاته درلوده چې هغوی فعلا په قطر هیواد کې کار کوي، هلته یې پانګونه کړې ده. د هغوی سره لیدو کاته درلوده. نو د هغوی ستونزې یې هلته اورېدلې وې، د هغوی استازو ستونزې ورسره شریک کړې وې چې په قونسلي خدماتو په چارو کې کومو ستونزو سره مخ دي، د پاسپورت په تمدید کې، د کاري ویزو په تمدید کې، همدارنګه هغه د تذکیرو یا د پیژندپانو په هکله باندې چې دوی کوم مشکل لري. د موږ ډېری هغه هیوادوال چې په نورو پاسپورټونو باندې یادو هیوادونو ته تللي دي، دغه ستونزه ده چې اوس دوی ورسره لاس و ګرېوان دي. همدارنګه په ځینو کاري ساحو کې لیدل کېدل چې د دوی حقوق امتیازات په سمه توګه نه ورکړل شوي. دغه ټولې ستونزې مشکلات د دوی اورېدل شوي دي او په راتلونکي کې به دغه 15 اړخیزه هوکړلیک چې په د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د عامې روغتیا او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه همغږۍ لاسلیک کیږي، د مختلفو برخو هغه ستونزې مشکلات به په دغه هوکړلیک کې مشخص کیږي او زیداخله وزارتونو او ادارو ته به مکلفیتونه مسؤلیتونه ورګرځي ترڅو د دې پر اساس باندې د یادو هیوادوالو ستونزو ته په سمه توګه رسیدنه وشي. آیا د هغه افغان کارګرو ارقام په لاس کې لرئ چې د هیواد څخه بهر په نور هیوادونو کې پر کار کولو باندې بوخت وي؟ د مختلفو ټولنې هلته موجودې دي، د کارګرانو له دو سره د دوی له استازو سره لیدو کاته شوي دي. خو دا چې د افغانستان له رسمي ادرس څخه دوی نه دي تللي او د یو منظم میکانیزم پر اساس باندې دوی نه دي لیږدول شوي، نو طبیعي ده چې په تیت پرک ډول باندې به په سلګونو زره یا لسګونو زره افغان کارګران په بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د خلیج حوزې هیوادونو کې په کار باندې بوخت اوسي. د دې ترڅنګ د هیواد دننه خلکو ته کار پیدا کولو لپاره ستاسو وزارت څه پلانونه لري؟ د کار او ټولنیزو چارو وزارت به د 1404 هجري شمسي کال عمده فعالیت او چې تر ډیره پورې د کارموندنې په برخه کې موثر تمامیږي هغه کنفرانس چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مدیریت باندې په کابل کې ترسره شو او د مختلفو وزارتونو او اماراتي ادارو لخوا د همکارۍ هوکړلیکونه ورسره لاسلیک شول. په دغو هوکړلیکونو کې د کارموندنې او همدارنګه د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د بیکارۍ کچې د راټیټولو لپاره مختلفو وزارتونو د ډېر شمېر پروژو په تطبیق سره د کاري فرصتونو تعهداتو ژمنې وړاندې کړي دي چې دغه تعهداتو ژمنې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا څارل کیږي او هڅه به کیږي چې هغه
مکلف وزارتونه او چې یو ډول باندې په دغه هوکړه لیکونو کې مکلفیت اخیستی ده دوی خپل مکلفیتونو ته متوجه کړي ترڅو هیوادوالو ته کوم تعهدات چې ترلاسه شوي دي هغه په خپل وخت باندې په سمه توګه ترسره شي. ډیره مننه کوم چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. خدای تعالی مو سلامت لري. خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې راسره وئ تر دا مهال او زموږ 2 ساعته سهارنۍ خپرونه مو د پیل نه تر پایه وکته. موږ ته اجازت راکړئ تر بیا ښه وختونه. لویه لامل. له لیدلو مو مننه.